أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چشمه تو غره وام ده تډیر نه دی باندې ټراویم دترا کنه یارا اول ځان نه والا کنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اول ځان نه والا کنه قسم دی استاد ته دی وسخه وس پر راضی کنه وس په دی استاد ته خیم چې دا چونی چوري راوړو په کلاس کې د مخ ورام مال مور پیدا کړی وې راکې ته سم شخه نه حکومت ماما ته سم شخه د چونی چور خبره چونی چور ته راکې کنه چاله دی چې ولکه ولي حکومت استا نمبر دی نو تما پسه دی یا انا د استاد کرسي ته کېنه زبې ورخه استاد ته وای استاد ته یو کس نه وای به ته هر یو نوم خیمه ښه چې دیمرانه کو چشمه تو ما نه کړه تا ته کړو ما سې چل کړه ولي ټول زمانو مله ورخه ما سې چل کړه ته ولي قسم دی استاد ته استاد ته د منیټر ته بدمعشي کړې دا که تاسو غواړئ کنه تاسو غواړئ کنه قسم دې مشه ورته مې د ورخم تخبل الویني قسم دې ماته مې ورته تاسو بدمعشي نه ورسړی تا حکومت خیر ما نه جوړی نه ول ما نه مرکنه حکومت استاد ته دا استاد ته وایم ها استاد ته وایم ولې قسم دې زبوتين چې ما چور نه راکې کنه قسم مې دوی اوس استاد ته خیم اوس پر راځي هغه ما ته پرون ویلو کم کاسې چورانه کوي کنه وګورو قرآن حکومت کنه زمونږ غوړو ډبه و ما هغه خرڅ کړی پاغې مې نه دا ته دنه پنجه پټه کړی د ما ته وختي وي د ما نه پنجه اولادي کړی دا لای کړی دا ستین كنا لك كنا استاذ السلام عليكم السلام عليكم شكرا لك استاذ استاد قرآن وینه دیک مت کنه او دی په ما باندې دروغ راغله استاد قرآن کو د ګلخان نامان ته پوسه کما به پرون د بخر سکړی ما د قرآن او استاد د ما ته شاروي کنه مې ته به لچنې چور در کما ته پنجه په خپل لیدلې کینه کنه ولي زما پلار د سعودي نه راتلو معلم مور 15 روپۍ راکړي 15 راته ویل چې بچیا جاړه مو د 15 روپۍ والا او سکول ته لاړ شه او چې زه رالم نو دې زمانه 15 روپۍ پړې کړې وې جاړه مو بچی کېره دغه بوله کې مخانه استاد قرآن کو دا دروغ استاد نه د حکومت کنه او دا دوانه ماته د لښیو په رشوت کې رانه چور غوښتو قرآن می دی استاد ما پرون د بازار نه خرڅ کړی و کېره جاړه مو کېره بچی مونږ د استاد کېره زیری راکړه او کېره د بچی شابه کېره زیری راکړه كنا دير بقول مو استاذ ما شرارتي حكمت خان يس سر حکومت یا سر استاد جی د غلامي چې کم دی نو ویزه نه جوړه پلار یې ته ما پسې راځه او ویزه راشړ استاد غلامي اوس هسپتال ته تللی ویزه روزانه د باندې کې 10 بجې سبا خوښ شو او استاد جی ماته بدمعشیم کوله وې ته استاد جی ته وای دوانه به بار ګورو بس دا د خارجو منور د سکول نه بس ته ښه استاد دې نه منه غل نه کینی هلکه سمشه او استاد جی زما بغاغ دړو په مخې گزار چشمو سمشه استاد جی ته چې نه راغلی کنه دی وړو ډېری قصې کولې لبیک دې خرج کا هلکه بس چپ استاد جی هلکه ستا ما ته ډېر شکایتونه راغلي نو استاد جی وای ما پرون چیم راوړل څنګه پتا پسې خبرې کوي استاد جی ما پرون چیم راوړل خو سره منیټر نه لر کوم پلار ته مې به وام ګوره دی به منیټر زه منیټر پلار ته مې وېما
لکه د نن نه بعد زه منیټر یم. خپل کتابونه وباسئ. ښه استاد جي. هلو استاد قرآن غوندنې بیا نیمه خوړلې ده. دا ماله استاد قرآن غو دا په مخه خو دا شای اسلام. استاد خلې دی قسم دې کما خولې دا دې خړل. نه استاد جي ما نه خوړلې دا ته خوړلې را دی ورسره پاکې ده. استاد هر ورځ په نیمه باندې لږه شان راکه کنه ما ښه لږه تیرا لږه تیرا نه ځان راوړه کنه دې خوښ نه خیر دې لږه تیوار خیر دی نه خیر دی خیر دی خیر دې لږه تیرا ښه نیمه کا ښه نیمه کا بس لږه مې تیوار شته خیر دا معنا سپیا لګي ته اوس مال راګه کنه لګه استاد جی دا نمبر دی بل هفته کې استاد جی دا نمبر دی او کنه لکه تا بل بلم نو استاد قرآن غو دی دروغ استاد ما خو راوړې ابل اوس خو ما راوړه ولي وا ابل اوس چې ما راوړه قسم دې استاد ما راوړې استاد هغه تیر درم ما یو ورځ مخکې راوړې بیا مې مور قاری ده چپ شاړه ما چپ شاړه چانه مرده مړه نن استاد دې نمبر نه استاد جی پیمانو دار ورځ به زه راوړم ماته مې بیبي قاری استاد جی کم دې استاد جی ډاکټر دی پرونی وډه بغول راولي خې پراټې ما زه پراټي راوړم دا ولې دې بس کوي دا استانبول او د کشمالي بس کوي استاد جی چپ چپ پرون سو غیر حاضر استاد جي دي استاد جی دا غیر حاضر دې غیر حاضر استاد جي پرون مو استاد د ما مور قریګه ما خو پرونه بل پرونه ابل پر نو ما راوړم نه نه استاد جی استاد جی استاد جی الله سبحانه الله سبحانه ما له شي څنګه راوړې ما له شي څنګه راوړې تاسو ته ونی استاد جی زما پلار سعودي نه راځي ما ته تعالی سپری ویلې ده یعنی دا مې تکړه شاګرد دی تکړه شاګرد وخا خو مې مکه چل زکه چل خوار بړقو ما ته ویلو کنه استاد جي زموږ چرګ شي بچي وروړي زموږ چرګ بچي وروړي او استاد جی ولې چې دلاره دا شي د لاندې راوړم ولې تا خو ما ته ډیر شکایتونه راځي ولې استاد جی د شکایت ولې استاد ما په خبرې استاد دې د بوټان پالش کوم وا ته مې تکړه شاګرد استاد جي څنګه پلینر دی دې کې څه دی په دې کې څه دی ولې وای زبول بخفوز او خبرې مې دی ولې پکې ولې چپ 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 هلکه پاړه چا نمبر دی پاړو وای استاد یې دو استاد جی سر مې وته تاسو کو نو مانیټر ته پکې دغه کولې وې ایک دوه مانیټر ونی صدا خپونه استاد جی دروغ وي پس باندې پاړو استاد جی دروغ وي پاړو وای یو کلی کې یو زمیدارو هغه په خپل پټي کې ټیپر وکړل څو ورځې بعد چې زمیدار پټي ته لاړو نو په پټي کې یو غټ ټیپر راختلو زمیدار आवाज وکړو خړې برګي چلو هلکه هغه کس خو چې په سیرانو کې نه سپورا تا ما وی تلاش مثلا نړۍ استاد جی نو ما خپل نمبر تیر کړی استاد صدا جی یې واده سپیا والا دومره لګ دې تیرا کوماله استاد جی دې ما نه سوال کوي چپ 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 دینه استاد جی قسم دې دې تما خویلی او تا ول څوک بخلانه کې چاغلا وکړه ما ته راخوي دا نه دا دې پرون زمونږ د پټینو سلور وږي مات کړیو هلکه تا ته مانه چې غلا خوشی نه استاد جي ما شانه تخنيم هلکه بس بیا سم هلکه په باران ته په انګلیش کې څه وایي استاد جی څه ته وایي استاد باران ته په انګلیش کې جړای وته وای جړای هلو استاد جی جوړې خود جمعې غېته او وایي کنه ما وایي چې دا غلط وایي جړې خو د جمعې کې وایي دا مشن لم چې د سکول نه بعد ټیوشن لم صحیح ده سبق صحیح ګوره صحیح سبق نه ګوره ګوره ما سپخینه بس ټیوشن هم کوم ما ته خو تمہارا منیټر نه ختم کړه منیټر ما پس رجسٹر استاد جی حکومت ولې ختمه ولې رجسٹر ما پس راواله رضا الله 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 راځي ته منیټر بدل شو ګورو بدل دا منیټر تا بچا ته بدمعشي نه ما د استاد جی سویل استاد جی